أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم او زما درنو خوږو مسلمانانو پښتنو ورونو، الله تعالی هم د دواړو جهانو په کامیابۍ سره کامیاب کا، او د دې ماشومانو دا ختمونه دی الله تعالی تاسو ته د دین او د دنیا د خیر وګرځي. دا د یو مسلمان لپاره ډېره لویه د عزت او د فخر د الله د طرف نه فرضونه او د یو استاد لپاره ډېره زیاته د شکر مقام دی چې یو انسان بچی یا د یو استاد شاګردان هغه د الله کتاب ختم کړي، نو دا هم د دې کور والا دپاره د خیر ذریعه ده او هم د دې استاد جي دپاره د خیر ذریعه ده. دنیا کې ډېر نعمتونه دي، بې شماره نعمتونه دي، او د ټولو نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت د الله د کتاب علم راغلی دی. او دا د الله د کتاب د علم ولې اعلی دی په ټولو کې؟ دا ځکه د دنیا کې به سوونه او زرګونو کتابونه وي په سکولونو کې، په کالجونو کې، او په دې سوونه او زرګونو سکولونو کالجونو کې به سوونه پروفیسران، استادان، لیکچرران هغه وایي، خو یو ټکی ورته هم د هغې نه یادېږي، او نه دا کتابونه د انسان سره آخرت ته ځي، او نه څه ثواب او نه څه فایده په آخرت کې د انسان لره ورکوي. داسې دنیا کې یو کتاب دی چې هغه انسان سره آخرت ته ځي. په دنیا کې یو کتاب دی چې د هغې پیدا انسان ته په دنیا او آخرت دواړو کې ملاویږي. په دنیا کې یو کتاب دی چې د هغې د وجې نه ستا تعلق د الله سره جوړیږي. په دنیا کې یو کتاب دی چې د هغې د تلاوت او د هغې د قرائت د وجې نه الله تعالی تعالی خیرونه او برکتونه درکړي. په دنیا کې یو کتاب دی چې د هغې د نسبت او د تعلق د وجې نه ستا په کور کې الله تعالی خیر اچي. په دنیا کې یو کتاب دی چې د هغې د نسبت او د تعلق د وجې نه الله تعالی ستا په رزق کې خیر اچي، ستا په کور کې خیر اچي، ستا په ژوند کې نه خیر اچي، او د هر قسم آفتونو نه د بچ کېدو طریقې هم درته الله تعالی قرآن ښيي. د رزق د کثرت طریقې په قرآن کې دي، د حلال د رزق د جوړېدو او د زیاتېدو طریقې په قرآن کې دي، د نحوست او د تکلیف او د مصائبو د لر کولو، د بدبختۍ د لر کولو طریقې دا په قرآن کې نه راغلي دي. نو دا ډېر اعلی کتاب دی، خو چې مونږ په دې باندې ځان پیکو. اصل کې مونږ په دې باندې ځان نه پیو، مونږ دا وایو چې بس دا د مولیانو کار راغلی دی. مولیان پیش او ترجمې پیش، مولیان پیش او په قرآن باندې زده کړه د دوی پیشه نه، دا د الله کتاب دی، مونږ ټولو ته راغلی دی. د خپل وس مناسب سره ګوره زمونږ د اسکول دا لکان نه یا زمونږ د کالج دا کومه لکان شي، یا چې په یو مضمون کې یو سړی کوشش کوي چې زه په دې کې مخکې شم، هغه په ټکي ټکي باندې ځان پوهي. شاته چې پوه نه شي نو مخکې نه پوهېږي، او چې شاته پوه نه شي نو دی مخکې نه شي تللی په مضمون کې. دغه شانتې د قرآن مثال هم راغلی دی، د ایمان هم دی. که چېرته د قرآن په مفاهیمو او په معنو باندې ځان پوه کړو، په ایمان به پوه شي، په اسلام به پوه شي. د قرآن مثال دا د ګلاب ته ګل راغلی دی. ګوره د دې ګلاب ته ګل نه زمونږ په دې علاقو کې د حکیمان یو شی جوړوي، مونږ ورته ګلقند وایو. چېرته نوم مو اورېدلی دی که نه دی؟ ګلقند. ګلقند د دې خېټې لپاره استعمالیږي. د چا چې خېټه کلکه شي نو د حکیمان وله ګلقند ورکړي. نو دا ګلقند د ګلاب ته ګل نه جوړېږي، څه شات پکې واچوي یا چینی پکې نه واچوي نو د دې نه ګلقند جوړ شي. کله ناکله حکیمان ګلقند هم جوړوي، کله ناکله دا عطریان نه دی له ورشه
وی لکه د ګلاب عطر راکه، لکه د پلانکي شي عطر راکه، نو د دې ګلاب نه هغوی په خپلې طریقې سره عطر وموباسي. او تورې مچۍ خو به پېژنئ انشاءالله. دا تورې مچۍ چې دا شات جوړوي نو د څه نه یې جوړوي؟ دا د دې ګلاب او د دې ګلونو نه جوړوي. یو ورکوټې غوندې خړتمې وي په دې خوله کې، تاسو یې نینئ. او خړتم هغه سرنج هغه په دې ګل کې کیږي او په خپل مخصوص طریقې سره چې هغه د هغې د جسم مناسب راغلی. دا اوس دا نه دی چې تاسو ټول سرنج راوالی او د ګلابونو پسې ګلونو پسې ګرځئ او راکاږئ. تاله ګورې هغه عطر تاله هغه شات نه درکوي. ستا سرنج کې شات نه راوچتېږي او د هغې په سرنج کې شات راوچتېږي. ستا په سرنج کې نه شات د ګل او د ګلاب نه راوچتېږي. هغې له خدای یو داسې سرنج ورکړی دی چې څنګه یې کیږي او کبید ته لاړه شي نو هغه سرنج یې بیا خوا شات غورځوي. دقه شانتې د قرآن مثال دی. یوې ګلقند دی، د ګلقند نه مراد دا دی چې ظاهر ښکاري، ما الفاظ یې راغلي دي. دویم یې د هغې نه عطر دی. عطر نه مراد دا دی چې بعضې خلک یې پېژني او بعضې نه پېژني، معنی یې راغلې ده. او بعضې پکې شات دي، دا صرف مچۍ رویستلی شي. نو د شاتو مثال څه شی دی؟ دا د قرآن د احکاماتو راغلی. په دې دنیا کې به ډېرې مچۍ وي، خو توره مچۍ خو پکې یوه وي که نه. نو په دې دنیا کې به ډېر مولیان راغلي، خو چې مسائل روباسي د قرآن او د حدیث نه، هغې ته موږ په خپله اصطلاح کې نه څه وي؟ مجتهدین ورته ویو. نو زموږ له هغې سره کار نشته. موږ نه مجتهدین یو، نه مجتهدین دې زمانه کې راتلی شي، اجتهاد بند نه لري، خو مجتهدین مو ګرانه ده چې راځي. نو دوه کارونه خو به کوو که نه، یو به د قرآن په معانیو باندې ځان پوهیو، او بله دا نه چې قرآن د معانیو سره سره د قرآن تلاوت به کوو. ګورئ زمونږ ډېر کسان قرآن مجید ووایي خو تلاوت د قرآن مجید نه کوي. او د قرآن مجید تلاوت په ټولو عملونو کې د ټولو نه بهترین عمل دی. په یو حرف باندې د الله تعالی 10 نیکۍ یا په یو حرف باندې د الله تعالی 900 نیکۍ درکوي. نو چې 10 نیکۍ یا 900 نیکۍ تعالی الله تعالی په یو حرف درکوي او ته بیا هم د ثوابونو خزانه نه وې او ته بیا هم د الله تعالی کتاب نه رالې، نو دا زموږ دپاره ډېره د افسوس خبره راغلې ده. زموږ د دې ماشومانو دا ختمونه دي الله تعالی د خیر او د برکت کې دا د دې عالمانو قاریانو حافظانو او د دې مولوي صاحب د برکت کې را ډېر دیني خلک دي او د زړې عقیدې والا خلک دي. خوښ مې په دې باندې راغلي دي. دا نوې نوې جراثیم او دا نوې نوې وایرس او دا نوې نوې جراثومې پکې نه نشته. د زړې عقیدې والا خلک په دې مې خوښ دي. پیران صاحبان دي، نیکان دي، د عالمانو زړو سره تعلق راغلی دی. الله تعالی دې مولوي صاحب ولدنا ټول خاندان ول د خیر ذریعه ستاسو لپاره وګرځي او تاسو به ان شاء الله دې ته دعاګانې کوئ. ګورئ ښه دوی چې جومات کې دي نو جومات خو باسې تش پروت وي، او چې دوی نه نو تاسو ډېر بانګونه کوئ، نو چې څوک جمع له نه راځي نو بیا خو مشکلات یې که. او چې تاسو اوس نوی راغلي موږ ته نوی ناست او زه یوازې ناست وم او دا 2-3 مولیان راسره ناست وو ما خبرې کولې، نو زه خو به بدې ښکارېدم که نه. دا خو ستاسو عزت دی چې موږ ته کښېناستی، الله دې تاسو له عزت درکړي او دا ستاسو مینه د الله تعالی دې ستاسو دا مینه په دین او په دنیا کې قبوله کړي او الله په بچو کې، په نوسو کې، په خاندانونو کې هم د دې علماو په شانتې ښایسته ښایسته د دین عالمان پیدا کا او الله تعالی په کورونو کې خیرونه او برکتونه واچوه. مسلسل پروګرامونه مې دي، لږې خبرې به مې په ډېرو باندې بدلوي ښه، ځکه مسلسل مې پروګرام د دې دی نه اوس روانم پېښور ته او تکلیف ترې راته په وینا کې م راته تکلیف دی او پروګرامونه مې دي، نو زما به لږې خبرې په ډېرو بدلوي او دعاګانې به درته زم کوم او تاسو به هم کوئ. الله پاک هم په دواړه جانه خوشحاله کا. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.